ته یو مولا دی دومره غټ مولا نه دی خو غټ پکوړي په سره کړی دومره غټ او داسې ناس تراویح ملت ختم کړي او کال لته دا روزم ختمو ما ته چاوي ته به خبرو کوم زه لیوانه یم چې څوک تراویح نه کوي نه دی کوي کنه مال څه تپ دی زه خو کومه چې چا تراویح په خاوم نه کوي هغه له دلیل پیدا شو او چې څوک تراویح کوي هغه ته دلیل ضرورت نشته اختر موږ خو په قران کې د سر نشته نه او یاد ساته سبب اول تقریر کوي چې به کې واجب هم نشته ځکه چې مخکې ورته تقریر وکوي کلمه محمد رسول الله په کې سر نشته نه ما وشولا راشه ماما زوی دې لیونی دي دته لاس ګور او د دې مولانو نه به خدای ته پوس کوي تاسو نه به خدای ته پوس کوي وفاق المدارس ول نه به خدای ته پوس کوي ارباب مدارس ول نه به خدای ته پوس کوي تاسو ولې مداهنت کوئ ولې د حق आवाज نه اوچتوي پنجاب کې یو سړی پاسېدل دی شوب سرکار ورته وي د خلکو د سترګو نه زنجیران نه وباسي ولې مولان نه پاسي ته ولې ما بدنامي شیخ سے بدنامي ته ولې پیری بدنامي ته ولې تصوف بدنامي را پاسې مولانو په دې جادي پیرانو پسې لاړ شي د دوی د مکرونه پریبونه او دوکي د خلکو د وخه د زړو په پین باندې تعویز کوي عاملان او دا زتال په زعفران کوم ملعون من ضار مؤمنا او مکر به پاګ سړی د خدای لعنت ته چې د مؤمنانو سره دوکه کوي او مؤمنان یری ته د سرو په وبو د زړو په وبو تعویز کوي او ته وای تعالی ما په زعفران کو 25000 روپے راکا ته به خدای د څه جواب ورکړي ډاکټر چې بیجا اکسرې لیکي نو ته وای دا ګناه دی او پیر سیبو او د پیر په جامه کې غلا ته چې دا کار کوي زه سخت ګیلمن یم خبر کېږم ما زه سخت ګیلمن یم د مولانو نه ولې دا مداهنت مونږ کوو ولې چې یو سړی زموږ د شاعرونو انکار کوي مونږ ولې نه راپاسو نهي عن المنکر به مونږ کله کوو وفاق المدارس ولا پکار دي دا سړی زموږ نه دی دا فرقه زموږ نه ده ما نه به خدای تپوس کوي تا د حق आवाज ولې نه اوچتاو تا د یو منکر خلاف ولې نه کوو ما ورته یو که زه پنجاب ته لاړم نو زه به د دې سړي خلاف تقریر کوم او زه د هر جادي سړي خلاف لګیا یم د هر مکرجن سړي خلاف لګیا یم چې علماء سره دوکي کوي بیجا تعویذونه بیجا دمونه کوي دروغ وي نه مچې دم سره نه به خبر کې یو راونیو ورته وی قران وایا ما قران نه دی ویلي ته پیر څنګه شوې دغه شوف سرکار ته وای د قران یو آیت وایا به مر نه راځي او څه بغټ پیر دی خدای دې موږ سمجھدار کړي الله دې موږ دیندار کړي